لا خو تخیل د حمزه تت نه دی څوک وایي پښتو کې غزل چرته دی غزل د ادب هغه خوږ ژبنی شعري فورم دی چې د احساساتو د سمندر ژوروالی د تخیل د کهکشان رنګونه او د مینې او درد لهجه پکې په هنري ډول نغښتې ده د پښتو غزل په اوسني وخت کې خورا اوږد سفر کړي او زموږ شاعرانو غزل د پښتو مزاج سره داسې برابر کړي چې په ننني وخت کې د غزل راج دی پښتو غزل د خدای بخلو سپینګیرو شاعرانو سربیره په لسهاو ځوان تان او څپان شاعران هم لري چې پښتو غزلې د ګاونډیو ادبیاتو له غزلونو سره سیال کړي او په دې ټولو کې د حمزه بابا د وینو سره ښکاري ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم د غزل د نوم په اورېدو سره د ډیرو سره دا تلوسه پیدا کیږي چې غزل څه ته وایي له کومه شو او د ادب په رنګین واټ کې څنګه یون وکړ دا ورته د نورو ګڼو پښتنو ځوابونه به د هنري لفظونو په دې ځانګړې خپرونه کې د کونړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون استاد پوهنیار خلیل الله حنیف واورو استاد ستړی مشي بخیر راغلی زموږ خپرونې ته تاسو هم ستړي مشئ هر کله راشئ رب مو قدر وکړه خوښ یو چې تاسو موږ ته په دې خپرونه کې بلنه راکړه تاسو ته او ستاسې نه طریقه ټولو درنو اورېدونکو ته احترامات وړاندې کوو ډېره زیاته مننه استاد په ټوله کې غزل څه ته ویل کیږي او غزل د کومې ژبې د ادبیاتو ایجاد دی بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا د هر څه نه مخکې د غزل په اړوند چې غزل څه ته ویلی شي دا چې په کل کې ادبیات او بیا په ادبیاتو کې ادبي ژانرونه زمونږ د پوهانو او د څېړونکو لخوا څه ډول تعریف شوي دي او وړاندې شوي دي په داسې حال کې چې ادبیات او ټول شعري فورمونه ورځ تر بل له تحول او دغه په حال کې دي پرمختګ په حال کې دي دغسې ادب هم غلی نه دی فاتې زه به د غزل په اړه دومره ووایم چې د څېړونکو نه خوا نه د غزل لغوي تعریف یا لغوي معنا په 4-5 معناګانو باندې راغلې ده د پوهانو او د څېړونکو په کتابونو کې چې غزل د څو بیتونو د مقطعاتو د اواز په نوم باندې یعنی په کل کې دا باید ووایو چې غزل د اواز په نوم باندې راغلی دی لکه غزل خوان او سندر بول او یعنی که دا په ساده اصطلاح تعبیر شي نو د کل معنا چې د اواز یو په دې معنا دی دویم معنا چې دا غزل د قصیدې د تغزل په معنا باندې راغلی چې همدا معنا یې د په اصطلاح باندې د 9مې او 10مې پیړۍ پورې دوام وکړ درېیمه معنا چې دا د کیفیت په نوم باندې راغلی ده د کیفیت په نوم د غزل لغوي معنا نوم چې دی د کیفیت په نوم باندې ردې تعریف شوی دی د کیفیت په اړوند به زه د پروفیسور سید تقویم کاکا خیل یوه لیکنه چې هغه د حمزه په غزل باندې یو مضمون لیکه او هغه د غزل د کلمې د پلټنې لپاره عربي ادب ته اړ شو نو هغې چې کله په عربي ادب کې د پښتو غزل معنا وکتله نو هغه دې نتیجې ته ورسېدو چې غزل القلب یعنې په دې معنا چې عربانو به دود دستور دا و چې هغوی به ښکار کوه او د ښکار دپاره به یې سپي ساتل او په هغه سپو په ذریعه به هغو ښکار کوو نو عربانو چې به کله د ښکار دپاره سپي خوشي کړل د هوسۍ به یې پرې ښکار کولی نو هوسۍ چې ښکار کولی نو ښکاري سپی به په هوسۍ پسې په منډه شو نو هوسۍ به هم په منډه کې وه او سپی به هم په منډه کې وه نو په داسې حالت کې دا هوسۍ به ستړې شوه کله چې به ستړې شوه نو په داسې یو حالت به د سپي ته راوګرځېدله
چې مطلب ستړي به شو کې به ناسته نو په یو بیل کیپ د سپي ته یو نظر وکړو رسي به ورته راوکتل دغه کتل دغه حالت ته نو یعنی همدغه حالت ته په عربي ژبه کې چې غزل الکلب ورته وایي یعنی سپی غزل شو په دې معنی د دې هوسۍ دا کتنه د سپي ته دا یو داسې اندازو چې په دې سپي به یې اغېز وکړو هغه به د هغه په ښکار پسې روانه وه خو د کتل به هغه د خپل اغېز لاندې راوستو ایسته به په ځای کېناست نو دا د غزل لغوي د غزل د ټکي لغوي معناوي دي او په اصطلاح کې خو په عامه سطح غزل دا دی چې مطلب د څو بیتونو چې څو مصرۍ لري او دغه مصرۍ په خپلو کې سره هم وزن وي او لومړی د شروع بیت ته چې مسره بیت دی دې ته موږ مطلب وایو او وروستي بیت ته مطلب وایو د هغې بحث ته بیرته راځم زما وروستۍ خبرې په همدغې کې دي خو د غزل لپاره یو جامع یو داسې تعریف لا تر اوسه نشته دی چې ټول ادب پوهان او شعر پوهان په سره موافق شي متفق شي دا ورته وټاکي ولې د غزل په ارتباط داسې ویل کېږي چې دا د ښځو په ارتباط خبرې یا د ښځو سره خبرو کولو ته ویل کېږي تاسې دغه تعریف ته په کوم نظر ګورئ لکه څنګه چې ما په خپلو خبرو کې په کول کې د ادب په اړوند خبره وکړه چې تر اوسه پورې موږ لا په دې نه یو قادر شوي چې جامع او کل تعریف دې برخې ته ولرو دا خبره هم په کتابونو کې او د ځینو پوهانو له قوله دا خبره هم را انتقال شوې ده چې د غزل لغوي معنی و دا هم کېدای شي چې ښځو سره د راز و نیاز خبرو ته یعنی په راز و نیاز خبرې کول دا هم خپله د غزل معنا ده د دې ترڅنګ یو معنا دا هم راغلی ده چې مطلب وچ کلک د عاشقۍ او مینې په نوم هم نومول شوی دی د غزل خپله لغوي معنا نو لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې ادبیات ادبي ژانرونه لکه څنګه چې د موږ ته د پخوانیو یا کلاسیکو شاعرانو نه راپاتې دي هغه تعریفات چې هغه وخت کې دغه ژانرونو او فورمونو ته شوي دي په اوس وخت کې په ځینو زاویو کې همدغه تعریفات خپله صدق نه کوي ځکه د دې مثال موږ داسې ویلی شو چې په ټولنه کې لکه څنګه چې هر څه د پرمختګ په حال کې دي دغسې ادب هم په خپل ځای نه دی پاتې که بېلګه زه تاسو ته ووایم چې موږ لا اوس هم ځینې فورمونه زموږ د شعر هغه بالکل ثابت دي چې هغه قصیده د هغه غزل دی هغه شته چې د پخوانیو او لرغونو شاعرانو په شعرونو کې دا برخه ډېره قوي وه خو که تاسو اوس په معاصر وخت کې وګورئ موږ په شعرونو کې داسې نوي فورمونه ایجاد لاندې دي چې لا اوسه پورې څوک په دې نه دي توانېدلي چې هغې ته د شعر کم ژانر فورم ورکړي شاعران دي ځوانان دي مطلب په نوي نوي فورمونو باندې په نوي نوي استعدادونه دي یعنی ادب ته په دغه برخه کې نوي نوي یو څه وړاندې کوي نو د غزل دپاره به جامع او معنی تعریف چې د هر چا دپاره ټول منلی مطلب هغه د خپله د عواطف او هغه د شعریت اساس چې دی په دغه یو همسو هم وزنه مصرو کې چې مطلب او مقطع دواړه ولري موږ یې په غزل باندې نوموو استاد داسې خو به نه وي چې هغه وخت کې په غزل کې یوازې عشقي د مینې او د محبت دغه کیفیت او دغه خبرې به پکې راتلي بیا وروسته خوشحال خان خټک غزل ته د پښتو شال ورپسر کوي یو بیت په دوو مصرو کې هم د مینې خبره کوي او هم د حماسي خبره کوي د جنگ د اوزارو یادونه د جنگ لکه وایي چې توره چې تیریږي خو ګزار لره کنه زلفې چې ول کې خو خپل یار لره کنه داسې خو به نه و چې هغه وخت د مینې او د عشق په ارتباط پر پکې ډېر موضوعات وو په اوسني وخت کې نور موضوعات ور داخل شو اجتماعي ټولنیز د ژوند نور اړخونه شاید دغه تعریف په هغه وخت کې و خو په اوسني وخت کې ممکن صدق یادونه مو ونه کړه چې پښتو ژبې ته غزل د کومې ژبې نه راغلی او غزل په ټوله کې د کومو ژبو د کومې ژبې د ادبیاتو ایجاد دی په کومه ژبه کې د لومړي ځل لپاره رامنځته شو غزل د پیدایښت او تاریخ په اړه که موږ د تیرو پوهانو او څېړونکو اثارو ته ځیر شو غزل ډېر اوږد سفر کړی دی او د اوږد سفر پیلامه یې له دې ځایه پیلېږي چې په عربي ژبې او ادب کې د غزل برخه نشته که وګورئ تر 600مې پېړۍ پورې مطلب 600مې پېړۍ پورې عربانو به خپل د مینې او عشق شعرونه په قصیده کې وړاندې کول لکه د دې برخې نه
د عربي ژبې او ادب شاعرانو نومونه هم د یادون وړ دي، لکه عمر بن ابي ربيعه. یعنی دیو خپل د مینې او عشقي ټول موضوعات به د قصیدې په برخه کې وړاندې کول، د غزل په برخه کې دغه برخه کې نشته. په پښتو ادبیاتو کې او بیا بالخصوص په پښتو ادب کې د غزل سرک چې دی منګی په لومړي سر کې په 299 هجري کې د هاشم زید سروانی د خپل استاد ابن خلات د هغه یو شعر په پښتو ژباړه راوړی دی، خو په اصل کې دغه شعر د چې کوم پښتو ته ژباړلی دی دغه فورم چې دی یا ژانر چې دی هغه خپله قیته ده، هغه غزل نه دی. خو البته هاشم سروانی چې دی هغه په پښتو د غزل په فورم کې ترجمې ته راوړی دی، لکه چې ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینه د خاوند په لاس کې زر او درهمونه. یعنی دا د هاشم سروانی لومړنۍ ژباړه ده چې پښتو د غزل په نوم ځینو لیکوالانو په ده باندې دغه کړی چې دا غزل دی. خو البته دا خبره صحیح ځکه نه ده چې دغه فورم خپله د دې شعر چې دی هغه د قطعې دی او د په پښتو ژباړه کې د غزل په فورم کې را ژباړلی دی. له ده نه که وروسته راتېر شو چې تر ټولو او دغه شعر زموږ د خپلې ژبې نه دی او فکر هم زموږ د خپلې ژبې نه و، خو په پښتو ادب کې وبخي د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یونو دغه په یو اثر کې چې د شعر هندسي جوړښت هغه کې د هاشم ابن زید سروانی د دغه ژباړې په ارتباط دغه منظومې ژباړې په ارتباط داسې وایي چې دا یو غزل ورته یا غزل وزمه فورم دی او دا ژباړل شوی دی. د دې سره په څنګ کې د شعر پوهان وایي چې د پښتو ژبې دغه اوسنی غزل چې دی دا د عربي ژبې د قصیدې د تشبیبي بیتونه کله چې بیا د هغې نه د عربو نه راځي ایران ته رارسېږي او بیا د ایران نه پښتو ژبه دا خپلوي دغه اوسنی شکل یې خپل کو. که زه خپلو خبرو ته ادامه ورکم ممکن ستاسو دغه پوښتنه او دغه ټول په دې برخه کې ځواب شي. زه د پښتو غزل په پیدایښت درته غږېږم چې پیلام هم د عربي ادب نه وکړه او بیا چې فارسي ادب ته راغلو نو په فارسي ادب کې ډېر کم دي ځینې اشعار ځینې غزلې شته چې هغه د ګوتو په شمار دي. بیا چې موږ د پښتو ادب کې چې صحیح د پښتو ژبې خپل فکر او خپل خیال او خپل عاطفه او خپل شعر دی هغه موږ سره په 201 هجري کې د اکبر زمینداوري غزلې دي چې دا واقعیت د پښتو لومړنۍ لاسته راغلي غزلې دي چې په ټول فوره وي او په ټوله معنا هغه د پښتني او د عاطفي او چې د خپله د پښتنو خپل خیال او فکر دی هغه یې تصویر کړی دی نو په دغه فورم کې موږ ته لاسته راغلي دي. خو اصل خبره صحیح خبره د غزل په باب دا ده چې د روایاتو په اساس د معقولو په اساس چې تر ټولو تثبیت ده او ثابته ده هغه دا ده چې غزل اصلا په اصل کې معقوله خبره دا ده چې د قصیدې د تغزل د برخې څخه راجلا شوې ده چې کله چې د قصیدې د تغزل برخه چې کومه وه دا هغه برخه وه چې په ده کې به د ممدوحانو ستاینه کېده یعنې د پاچاهیانو او د بلو برخو ستاینه کېده. نو کله چې دغه برخه له دې رابېله شوه تفکیک صرف په دې برخه کې دومره وشو چې دغه تغزل برخه کې به د ممدوحانو ستاینه کېدله. خو ولې البته په غزل فورم کې بیا شاعرانو زموږ دا کار وکړو چې مطلب په آخر برخه کې د خپله د شاعر نوم او تخلص پکې ذکر شو د ممدوحانو په ځای چې د ممدوحان به پکې ستایل کېدل. د مقطع په برخه کې بیا خپله د لیکوال او د شاعر نوم راغی. نو اصلي خبره په دې برخه کې دا ده چې دا د غزل د تغزل د قصیدې د تغزل د برخې څخه رابېله شوې ده چې د شپږمې هجري لومړیو پورې دا صحیح د غزل معنا ورکوي موږ ته په دغه برخه کې. بلې استاذه تر ډېره بریده د پښتو ژبې شاعرانو غزل ته مخه کړې ده او د غزل په میدان قبضه لګولې ده. ولې علت څه شی دی؟ دلته خو موږ نور ګڼ فورمونه لرو په هغوی کې د هغوی قلم ته یو اندازه پڅ دی خو ډېر پام او ډېر فکر چې کېږي دا غزل ته کېږي. ستاسې پام باندې علت څه شی دی؟ دا ډېره مهمه پوښتنه هم ده او ډېره خوږه هم ده او هغه په دې معنا چې زه کله کله محصلینو ته په ټولګیو کې هم دا خبره کوم د پښتو ژبې او ادب روح چې دی روح هغه شعر دی. هغه په دې معنا چې موږ د متخصصینو په توګه چې په دې فن کې پاتې کیږو او یا پکې خلک روزو او یا څه وړاندې کوو
که موږ وګورو نو هدف علم په خپلو کې سره ویشل شوی دی. څه یوه برخه ده لکه د فنونو برخه، لکه د ادب تاریخ برخه، لکه د ګرامر برخه، لکه د کارکتنې برخه او داسې نورې برخې. خو تاسو که دا هر یو وګورئ نو د دې ټولو کار د شعر سره دی. څوک د یو اړخه څېړي، څوک د بل اړخه څېړي، څوک د بل اړخه څېړي، څوک د بل اړخه څېړي. غزل ستا د پوښتنې په جواب کې غزل په پښتو شاعرۍ کې بادشاه فورم دی. زه به ورته ووایم چې دا یو بادشاه فورم دی. معنا دا ده چې غزل په پښتو شاعرۍ کې داسې مثال لري لکه څوک چې غواړي چې په منظومه ژبه یو څه وپنځوي نو د هغې د کړکۍ او دروازه به لومړنی څه شی هغه به غزلي او د هغې څو وجوهات دي او د هغې څو علتونه دي. یو علت یې دا دی چې غزل موږ سره په ټولو فورمونو کې د معنا په لحاظ او د مفهوم په لحاظ ډېر پراخه مفاهیم رانغاړي. دا په دې معنا د غزل هر بیت ځان ته بادشاه دی. د غزل هر بیت ځان ته بادشاه دی. که تاسو شاعران وګورئ د غزل مطلب په داسې یو مفهوم راوړي چې هغه به ډېر جلا مفهوم وي، خو مطلب دویمې بیت ته چې پسې ځي هغه یو بل مفهوم ته سر ښکاره کوي. که دریم مفهوم یې هغه یو بل مفهوم ته سر ښکاره کوي، که څلورم مفهوم یې هغه بل ته ځي. البته یوه خبره په دې برخه کې ډېره د تاکید وړ ده په غزل برخه کې چې دغه مفاهیم چې د بیتونو جلا جلا راتلی شي او دا ازادي پکې شته، دا هم د لیکوالو دپاره او د شاعرانو دپاره یو د اسانۍ لار ده چې مطلب دې پورم ته زر زړه ښه کوي او په دې پورم کې لومړی خپل شعر پنځوي، خپل قلم ازموي. البته په غزل کې یو شی ډېر اساس دی چې د بیتونو دغه جلاوالی د مفاهیمو چې دا پکې شته، خو مرکزي خیال او د مرکزي خیال به باید په ټول غزل کې دا یو وي. شاعر باید دا مد نظر ونیسي چې زه مفاهیم له هغه اړخه او له هغه اړخه او له هغه اړخه راوړم، دا تکراروم، خو البته د غزل چې کوم هغه اثر دی د وحدت وجود چې ورته وایي، د وحدت تاثیر چې ورته وایي یا مرکزي خیال چې ورته وایي، دا باید په ټول غزل کې یو شان وپالل شي. نو شاعران دې برخې ته ځکه زړه ښه کوي، ځکه ورته ډېر راځي چې یو خبره خو دا ده چې که تعریف ته موږ وکړو د قصیدې د غزل برخې نه راپیل شوی دی نو هلته ډېر خواږه دي، هغه ډېر خواږه دي، هلته د لفظونو جادوګري ده، هلته مطلب ډېر څه په دې برخه کې وړاندې کیدی شي. یعنې دا فورم لږ ډېر خوږ دی نسبت نورو فورمونو ته. اوس که قصیده د یو مفهوم به ته په دې کې وړاندې کوې، یو ډېر څه به پکې وړاندې کوې، مطلب دغه تسلسل به ستا دغه موضوع دا به ستا په نظر کې یا نظم دی، په نظم باندې یو څه وړاندې کوې ته یا څلوري زر اخلي یا قطار اخلي یا بل اخلي، نو دکې همدغونه لږه ازادي ده او خواږه پکې لږ ډېر دي. نو شاعرانو ته ځکه ډېر یعنی د نورو فورمونو په پرتله په دې کې خواږه پکې زیات دي او اساني پکې هم زیاته ده چې مطلب شاعران پکې خپل لغت پنځوي. استاذه د غزل د پښتو شاعرۍ له نورو ژانرونو او ډولونو سره څه توپیر لري؟ د غزل په فورم کې یوه خپلواکي او ازادي دا ده چې د غزل هر بیت ځان ته بادشاه دی. په ځان له ځان له مفاهیمو باندې بیتونه لیکل کیدی شي. یعنې که تاسو وګورئ یو شاعر په یو بیت کې د عشق موضوع راخلي، بل ځای کې اخلاقو ته ځي، بل ځای کې اصلاحي برخې ته ځي، بل ځای کې د ټولنې ضرورتونو ته ځي، بل ځای کې بل ناخوالو ته ځي، خو دغه ټول هر څه دا په یو داسې تار راګنډي چې هغه د مرکزي خیال اساس پکې په نظر کې نیسي. د نورو ژانرونو سره د پښتو ادب په اصطلاح باندې د پښتو د نورو ژانرونو سره د غزل توپیر دا دی چې غزل چې موږ سره په پښتو ادب کې څومره مزل کړی دی او څومره څه پکې تیر شوي دي، لکه که موږ د تاریخ پاڼې واړو او روښاني دور ته ورشو، په روښاني دور کې د غزل محتوا او منځپانګه چې هغه په تصوف ولاړه وه، خو د هغې نه وروسته چې د خوشحال بابا په پرتلیز ډول خوشحال بابا او د خوشحال ملګرو او د هغه پلویانو په پرتلیز ډول د پښتونولۍ او د پښتو د غیرت انګازې په غزل کې ورزیاتې کړي، دا دغه د محتوا دې برخې ته واړوله. رحمان بابا سره تصوف سره عرفان هم ملګری کړ. که د هغې نه راوروسته راواړو په غزل باندې بحث کوو نو که حمید مومن وګورو، حمید مومن هغه په هندي سبک کې مطلب په هندي سبک کې په غزل کې ډېر زیات خواږه شریک کړو، ډېر زیات خواږه شریک کړو، او دا چې د هغې نه هم تر راوروسته شو په د غزل په برخه کې نو څومره حرکتونه چې کړي، څومره سفرونه چې کړي، نو د هر وخت او هر چاپېریال سره د حالاتو مطابق خپل ځان د شاعرانو په اساس باندې عیار کړی دی. بیا چې کله حمزه بابا ته راځو نو هغې غزل پښتني روایات
په اصطلاح باندې په شعر کې او په غزل کې داسې رنگین کړه چې بالکل د پښتو غزلې د پښتون په نوم باندې ونوموو. استاد یو بل عمده توپیر بیا په دې کې هم چې په هندسي لحاظ باندې هم جلا توپیر پکې دی په د د بیتونو هم د څپو هم د قافیې او د ردیف او دا خو توپیر پکې لیدل کېږي. خو بالکل بل خو ما یو خو زه چې د غزل په توفیر د نورو جانرونو سره مخکې تاسو ته وغږېدم هغه یوه دا وه چې هغې د معنوي برخې او د محتوا د برخې خبرې وې. په یو د غزل فزیکي جوړښت دی چې دا واقعیت ده چې غزل لکه کتابونو چې ویلي دي چې موږ ته دا خبره کوي چې د بیتونو شمېر یې د 15 نه پیل کېږي او 14 پورې خوشحال بابا وایي چې 14 پورې ځینو کې راغلي تر 15 پورې رسېږي د غزل بیتونه. ستاسې په اند باندې د یو غزل لپاره کم بیتونه څومره دي او نهایي څومره دي ستاسې په فکر باندې؟ ګورئ زه به داسې خبره وکړم په دې برخه کې د زمانې حالاتو ته په کتو باندې او د وخت غوښتنو او تقاضاو ته په کتو باندې څنګه چې موږ ټولن د ژوند ضرورتونو ته ګورو او عصر ته ګورو اوس وخت کې که تاسو وګورئ په هر څه کې انسان د دې تقاضا لري چې په هر څه کې د لنډونو اختصار دي. که زه دا خبره تاسو ته په اصطلاح باندې په دې خبره باندې د مثال په توګه راوړم لکه د کرکټ سیالۍ زه تاسو ته وایم داسې وخت د کرکټ سیالي که نه د کرکټ سیالي به ټیسټ لوبې کېدی ټیسټ 90 اووره به یو په یو دغه کې سرته رسېدی 90 اووره دغه 90 اووره چې کله 50 ته راکوز شو نو هغه 90 اووره کتل خلکو پرېښودل خیال مو دی کله چې دا 50 بیا 100 ته راکوز شو حوصله هماغونه د 50 سره دغه شوله ده هغه عمره چې 50 سره و د 100 هغونه دغه سره د 50 اوس د 100 سره لیوالتیا ډېره ده. اوس شلم پر ځای فرېده اوس تاسو راشئ اوس دغه ته وګورئ دا ټېټین هغه ټېټینو چې دی د شل اوريزو سیالۍ چې دی هغه مینه او حوصله چې ده دا کړه. دا مثال مې په دې خاطر ورکړه چې د پښتو شعر کې او یا د پښتو په تاریخ کې چې موږ وګورو ډېر لوی شاعران تیر شوي دي. خوشحال بابا دی او لوی قصیدې لوستې دي او لوی شعرونه په معاصره دوره کې زموږ شاعرانو چې ډېر زیات شعرونه لري او غټ شعرونه او قصیدې ځان سره لري. خو که تاسو وګورئ چې زه اوس د ادبیاتو د یو استاد په توګه او د معاصرینو او د موجوده ټولنې د روحیې په اساس باندې ډېر تیږي دي چې مطلب ډېر خواږه شیان په ډېر په کم الفاظو کې ولولي ډېر خواږه شیان په کم الفاظو کې یعنې ډېر اوږده پړپړې نه وي خبرې نه وي که نه. نو په دې برخه کې زما خپل نظر دا دی چې لکه څنګه چې پوهانو یا څېړونکو د غزل په باب باندې کم څه د 15 نه تثبیت کړي دي تر 1400 او تر دغه نو زه وایم چې دغه تاقو کې چې تر 10 پورې 11 پورې دا به 11 بهتر دا به زه وایم ښه غزل وي. خو بیا چېرته له دې ډېرېږي څه نوم ورکوو دغه ژانر ته؟ ګورئ کله چې له دې نه پورته لاړ شي هغه چې زیاتېږي خو موږ لرو د دې نه پورته چې کله تفکیک د دې سره دا نه کېږي بیا موږ د دې نه یو بل فورم لرو چې هغې ته موږ قصیده وایو. کله چې د بیتونو شمیر له دې نه پورته لاړ شي 100 تر 200 دا او چې دغه نه پورته کېږي بیا دغه فورم او ژانر موږ سره د قصیدې دی چې هغه کې بیا اوږده مفاهیم او اوږدې موضوعګانې په دغه قصیدو کې وړاندې کېږي. استاد په غزل کې د څپو شمیر یا د څپو شتون څومره اړین دی چې باید دغه تسلسل وساتل شي؟ غزل په مصریو کې ډېره مهمه پوښتنه ده. دا پوښتنه اصلا په کل کې لومړی وزن ته ګرځي. دا پوښتنه په کل کې ستاسو لومړی وزن ته ګرځي. موږ داسې وایو چې وزن د شعر هغه توکی دی چې مطلب یعنی مطلق په یوه کلمه اطلاق نشي کولی چې پلانکی ټکی چې دی دا وزن دی ته دا خبره نشي کولی. البته لکه د شعر د نورو توکو په څیر چې ته ووایې لکه قافیه خو په یوه کلمه اطلاق کوو چې دا اطلاق کېږي چې دا کلمه قافیه ده یا لکه ردیف. ګورئ وزن موږ داسې تعریفو چې د غږونو منظم تکرار او د هغوی ترمنځ ټاکلې فاصله وزن دی.
څپه په شعر کې او په غزل کې، البته موږ بحث په غزل لینو، څپه په غزل کې دومره ارزښت لري چې زمونږ وزن ټول پرده پورې تړلی دی. هم دې پورې تړلی دی. زمونږ ټول وزن پر همده پورې تړلی دی، ځکه چې د څپې کموالی او زیاتوالی زمونږ وزن ټکنی کوي. زمونږ وزن ټکنی کوي. اړینه دا ده چې ستا مصرۍ ته چې خپل څنګه مصرۍ لیکې، البته دا مهمه نه ده چې ستا لومړنی مطلب 11 څپیزه وي، ورپسې بله مصرۍ چې ستا راځي که دا زیاتېږي خو ستا به دا بل نیم بیتي سره د وزن برابر وي، څپه به یې برابر وي. دا مهمه نه ده چې مطلب ته دې د اولې سره په نظر کې په دغه کې ولرئ، ځکه تاسو وګورئ په ځینو غزلو کې ځینو بیتونه چې دی د څپو شمېر زیات وي، ځینو کم وي. خبره دا ده چې د هر وزن د هر بیت د هر نیم بیتي سره به خپل تعادل برابر وي د څپو په شمېر کې. استاده که چېرته د یوې مصرۍ اندازه 11 وي د بلې 14 وي، وزن ټکنی کوي نه؟ البته په یو بیت کې، په مصرف بیت کې نه. که چېرته دا کار په مصرف بیت کې وشو، خود به خود ستا وزن ټکنی کېږي. خو که داسې ده ګوره، ما تاسو ته وویل چې موږ چې دا دعوه کوو او دا اطلاق کوو چې د غزل هر بیت ځان ته بادشاه دی، ځان ته مفاهیم پکې راغښتل کېږي. که د غزل یو بیت دا یوه مصره 11 صفحې شوه، نو ورپسې نیم بیتی ته مجبور چې هغه په 11 صفحو کې قرار ولري، ځکه وزن دې ټکنی نه شي. خو که ته بل بیت ته اوړې، بل بیت ته ځې، که په هغه کې 14 کېږي نو ورپسې مصرۍ به هغې سره هم بیا څه بیا به 14 کېږي. نو که چېرته دغه یو نقطه په دې کې مد نظر ده چې ونیول شي. او نور د څپو له مخې موږ د شعر د غزل ډېر ډولونه لرو. موږ یې د 4 صفو نه شروع کوو، د 4 صفو 4 صفحې چې موږ ته یو رکن وایو، یو رکن ورته وایو. د 4 صفحې نه شروع کېږي، 4 صفحې شته، 6 صفحې شته، 8 صفحې شته، 12 صفحې شته، 14 صفحې شته. نو دا چې څومره په اصطلاح باندې یو بیت غټیږي یا د کلماتو او د مورفیمونو شمېر زیاتېږي، هماغونه سره صفحې پورته ځي. استاده د غزل اساسي توکي څه شی دی چې د غزل په هندسي جوړښت کې، په فزیکي جوړښت کې هغه اساسي توکي ستاسو په اند باندې، ستاسو په فکر باندې څه شی دی؟ قافیه ده، ردیف دی، او څه شی دی؟ ګورئ په کل کې خو عامه اصطلاح موږ داسې وایو چې هغه څه چې موږ ته کتابونو کې راپاتې دي چې مطلب هغه شعر پرې شعریت نور هم خپلوي او یا پرې غزل د غزل چوکاټ ته شاملېږي، نو دا به ووایو چې قافیه ده، او چې مطلب په دواړو نیم بیتیو کې دا په اصطلاح د غزل هغه نوري یا فزیکي توکي دي چې دا شته. خو البته د دې توکو ترڅنګ نه ډېر توکي دي چې هغه د شعریت پورې اړه لري، او په اصطلاح چې هغه معنوي توکي موږ ګڼلی شو، لکه احساس شو، عاطفه شو، تخیل شو. دا ټول هغه د شعر معنوي توکي دي چې د شعر پرې خوږېږي، یعنې شعر ته شعریت ورکوي، شعر ته هنریت ورکوي. دا او په فزیکي بڼه که درته ووایم چې مطلب چې غزل پرې غزل کېږي، نو چې یو مصرف بیت نه وي، خو غزل موږ نشو ترتیبولی. موږ دا وایو چې مطلب غزل د هندسي جوړښت له مخې یا د فورم له مخې، هغه فورم د هغه چوکاټ دی چې لومړی نیم بیتی مصرف بیت، مصرف بیت په دې معنا چې هر نیم بیتی په خپل ذات کې قافیه ولري. لکه د مثال په ډول کلاس مې پورته کړ نو خامخا جانان به غواړم، کلاس مې پورته کړ نو خامخا جانان به غواړم، څه بې ایمانه دومره نه یم چې ایمان به غواړم. خو خبره دا ده اوس جانان ایمان، اوس دا ګوره مصرف بیت دی، هم په دواړو نیم بیتو کې د دې قافیه راغلی ده، مطلب هغه د غزل دغه ته د غزل چوکاټ ته شامل شوي. استاده که چېرته موږ له غزل نه قافیه یا ردیف لرې کړو، د غزل اطلاق پې کېږي، یا ورنه قافیه لرې کړو یا ردیف؟ کله که د غزل نه ردیف لرې کړو، بالکل غزل اطلاق پې کېږي. خو البته که قافیه وغورځو نو د غزل پوره هغه شعریت ماتېږي، زموږ نه کېږي، بیا په اطلاق نشو کولی. ګورئ د ردیف راتلل په غزل کې دا اختیاري دي، د ردیف راتلل په غزل کې دا اختیاري خبره ده. یو څوک غزل لیکي ردیف ورته راوړي، یو څوک غزل لیکي ردیف ورته نه راوړي. خو قافیه هغه څه دی چې په شعر کې را نه وړل شي نو خو د شعر چوکاټ نه جوړېږي، هغه د غزل چوکاټ نه ترتیبېږي، نو څنګه یې ترتیب کړو؟ استاذه
په اوسني وخت کې پښتو غزل په کوم سټیج کې دی؟ آیا د گاوند د ژبو سره همسیاله شوی دی، مخکې دی ورسره سیال دی او که نه وروسته پاتې شوی دی؟ زما په نظر باندې د پښتو غزل په اوسني عصر کې، په اوسني وخت کې د ډېر پرمختللی سفر کړی، ډېر پرمختللی سفر یې کړی، له ډېرو پړاوونو راوتلی دی. په خپله لمنه کې د خپل ځان سره د ټولنې ټول خواږه ترخه دا رانغښتي دي. یعنی دا ډیر بریالی سفر دی چې غزل تر دا تر سره کړی دی. ځکه د دې پوښتنې د لا ښه وضاحت دپاره موږ ما تاسو ته وویله چې د ادب لرغونتیا ته نظر وکړو او د ادب تیرو پیړیو ته نظر وکړو، هلته د غزل چوکاټونه داسې محدود وو. ځکه ما درته ویلي په روحاني تحریک کې تصوف د رحمان بابا په وخت کې ورسره عرفان ملګری کېږي او ځینې بیا پښتني دغه دي. خو اوس د غزل لمن زموږ دومره فراخه ده چې د محتوا له مخې د ټولنې هر ضرورت زموږ په غزل کې رفع کېدی شي. بله، یعنې د ټولنې هر اړتیا هغه زموږ د غزل په محتوا کې راغښتل کېدی شي. استاد د پوهنتون د یو ښوونکي او استاد په صفت او په توګه ځوانو شاعرانو ته ستاسې توصیه څه ده، وړاندیز مو ورته څه دی چې باید څه ډول شعر ولیکي او په غزل کې باید کومو مضامینو ته تر ډېره ترجیح ورکړل شي؟ دا پوښتنه اکثر وخت زه خپلو محصلانو ته ټولګیو کې وړاندې کوم. زه دا خبره هغوی ته کوم چې شاعر د ټولنې پیداوار دی، شاعر په ټولنه کې زیږي او د شعر دپاره او د هنر دپاره خام مواد زموږ ټولنه ده، دا باید زده شي. خام مواد زموږ ټولنه ده. زما تل دپاره توصیه خپلو شاګردانو او خپلو محصلانو ته دا چې زموږ دپاره په ټولنه کې ډېرې ستونزې او ډېرې ناخوالې شته چې باید که شاعر یې او که لیکوال یې چې خپل قلم پرې پورته کړي. یعنې د دې خبرې مې معنا دا ده چې توصیه مې دا چې خپل قلم د خپل شعرونو محتوا، د خپل نثر محتوا، د خپل نظمونو محتوا هغه پر حقیقت وڅرخوي، نه بیخي مجاز ته لاړ شي، نه بیخي مجاز ته لاړ شي. نو توصیه او پیغام مې خپلو ټولو خلکو ته دا ده چې زموږ دا خبرې څوک اوري په داسې حال کې چې موږ د دې ژبې او ادب ډېر کوچني استادان یو، ځان ته د دې حق نه ورکوو چې په دې برخه وغږېږو. خو البته د خپل مسلک او د خپل کوم مسؤلیت چې زموږ تر اوږو دی د رسالت پر بنیاد به یو څه وړاندې کړو. زما پیغام ټولو لیدونکو ته دا دی چې کتاب ولولئ، مطالعه وکئ او لیکل وکئ. دې ته مه ګورئ چې څه لیکو، دې ته مه ګورئ چې څه لیکو، یو څه ولیکئ، یو څه وپنځوئ. ورځ داسې راځي چې دغه تا چې څه لیکلي دي هغه به 10 ورځې وروسته ستا دپاره داسې چې په هغې کې به خپله د خطا او د سمۍ کره کتونکی خپله ته چې دا ټکی سم دی، دا دغه دی ده، او څه چې لیکئ، څه چې پنځوئ په حقیقت یې ولیکئ. استاد ډېره زیاته مننه. استاد له حمزه بابا راوروسته نور داسې کوم شاعران دي چې په غزل کې بانی دي، په غزل کې مخته تګ کړی دی او ډېر پراخ لاس لري، په دغه اړه هم راسره خبرې وکړئ او په پای کې به له تاسې هم یو خپل غزل اورو، نو مهرباني وکړئ. موږ وویلې چې خپله دې په لومړیو کې یو بیت ده حمزه بابا ولوستو که نه. حمزه بابا چې پښتو غزل ته څه ورکړل، زه وایم ډېر سفر ته اړتیا ده چې د وخت شاعران پر همغه باریکبین مزل چې حمزه بابا کوو، هغه پښتني روایات او هغه پښتني کلتور او دود ته چې د هنر او د په نازک خیالۍ کې هغې ته دغه څه ورکړل. ډېر سفر ته اړتیا ده چې همغسې شاعران به وپنځېږي او همغسې به غزل ته خدمت وکړي. خو بیا هم ناامیدي نه ده پکار. په معاصره وخت کې، په معاصره ټولنه کې ډېر ښه شاعران لرو، ښې غزلې لري، په ښه هنر سره، په ښه شعریت سره د غزلو دغه خوندور فورم چې دی دا یې په خپلو محتواګانو د شعرونو رنګین کړي دي او دغه خدمت له روان دی.
هیلمند یو چې دغه تشه چې په اصطلاح باندې او دغه خدمات چې دغه پخوانو لکه حمید مومن چې د پښتو غزل ته د هندي سبک خواږه وروبخل نو د هندي سبک هغه خواږه چې هغه کې کوم خواږه دي هغه د استعارات او د نادره تشبیهات هغه څه دي چې مطلب ډېر باریکبین مزل یې کړی دی په دغه برخه کې خو زموږ هیله امید دا ده چې د وخت د دې وخت معاصر لیکوالان او شاعران چې څوک دي په دغه برخه کې چې لکه څنګه چې دغه پخوانیو شاعرانو غزل ته کار کړی دی دوی به هم دغسې کار کوي مخ په وړاندې به ځي انشاءالله دې برخې ته کار هم ډېر کیږي او ما په لومړیو په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې مطلب دا د غزل د شعر هغه فورم دی چې څوک یو څه پورته کوي نو هغه په دې نه پوهېږي چې دا زما کم فورم دی خو دغه طرف ته ځي هغه ته دغه طرف که بیا موږ د کرکتنې لاندې دا ونیسو چې موږ یې تجزیه کوو چې دا کم فورم دی که دا ټپه ده دا لنډۍ دا قصیده ده دا غزل دی استاد هدف مې دا و چې له حمزه بابا را وروسته کوم داسې ښه شاعران تېر شوي دي چې هغوی په غزل کې مخکښ نو په اوس وخت کې د حمزه بابا نه وروسته ډېری شاعران دي چې هغې په غزل برخه کې کار کوي کوزه پښتونخوا کې ډېر زیات شاعران دي نومونه یې د یادولو وړ دي بره پښتونخوا کې شته شاعران شته ډېر دي نو اوس به کوم نومونه به موږ اخلو چې یادوي چې پلانکی اسرار اتل عباسین یوسفزی همدې ته ورته رسي نور ډېر شاعران دي یوه بله خبره مې پوښتنه زما ذهن ته راغله هغه دا ده چې دا خبره ډېره خورا مشهوره وه چې په غزل کې د لرې پښتونخوا په پرتله د بري پښتونخوا په پرتله د لرې پښتونخوا تله ډېره درنه ده دغه تله اوس هم لا هماغه شانته درنه ده او که نه په بره پښتونخوا کې یا په ننني افغانستان کې همداسې شاعران پیدا شوي دي چې د هغوی غزلې د کوزې پښتونخوا له شاعرانو سره د پرتلې وړ دي او د مقابلې او د مقایسې وړ دي ډېره مهمه پوښتنه ده ځکه ده زه خپلو شاګردانو ته دا خبره کوم چې یو وخت داسې و چې د کوزې پښتونخوا شعر ډېر زیات خوږ و زموږ د برې پښتونخوا په پرتله د کوزې پښتونخوا شعر ډېر قوي و او ډېر خوږ و او د خوږوالی خپل علت لري د خپل وجوهات لري وجه دا وه د هغوی شعر ځکه خوږ و چې هغوی زموږ په پرتله پوره هم نه و هغوی زموږ په پرتله پوره هم نه و او هلته معنا دا ده هلته شاعر ادب د ادب دپاره پنځوو صحیح شوه هلته شاعر شعر ادب د ادب دپاره پنځوو په دې معنی چې هغې په ټولنه کې ستونزې نه لرلې هغې مشکلات نه لرل هغې وژنې نه لرلې هغې ناامني نه لرله نو د هغه شاعر مجبور و چې د یو ابشار ته کښېني او د سیند د څپو سره خبرې وکړي او په شعریت او هنریت کې د غزل خواږه ترسیم کړي زه پوښتنې ته راځم البته زموږ د برې پښتونخوا دا چې په دې ملک کې 20 کاله او 20 نه لا 40 کاله انقلاب همدغسې دردونه همدغسې زحمتونه همدغسې کونډې همدغسې ناخوالی دلته چې زموږ په دې ټولنه کې په شعر کې خواږه نه و نو وجه دا وه وجوهات دا و چې زموږ د ټولنې خام مواد بیخي څرګند تثبیت و ثابت و یا ویرو یا درد و یا بمبارو یا جګړه وه یا بېوزلي وه یا یتیموالی و یا بوره کېدل و یا کونډه کېدل و نو آیا شاعر به د هنر کم خواږي دې څرګندې موضوع سره ترسیم کړي چې هغې کې ډېر خواږه پراته وي یعنې په ټوله کې ستاسې هدف دا دی چې صلح او امنیت د دې سبب ګرځېدلی و چې د هغوی غزل زموږ په پرتله ډېر خوږ او لوړ وي د هغوی اقتصادي پرمختګ د هغوی ټول پرمختګونه چې هغوی ځان سره لرل هغوی کاملا په شعر او ادب باندې اغېز هم کړی ځکه یې شعر خوږ و شعر به پنځوو ادب دپاره به پنځوو ما راته ویل په ابشار غاړې ته به کېناستل او د شعریت پر خوږو به یې شعر لیکه نو زما په ټولنه کې چې زه په درد د ویر غزل لیکم نو هنریت ته او شعریت ورته د کومه راوړم څنګه ترسیم کم زه مجبور یم زما شاعر مجبور دی چې هغه کم څه چې په ټولنه کې دي هغه ترسیم کړم ډېره زیاته مننه استاد که ستاسې د شاعرۍ تاسې شعر هم لیکئ د شاعرۍ یو
درې بیت څلور بیت را سره شریک کړئ نو مهرباني شعر خو کله کله لیکو ځان ته شاعران نه وایو خو دغه خبره پیښې کوو یو مقطع به ووایم یو بې مطلع غزل به ووایم چې مهرباني لاش که مو د خاورو خړ مقر له غاړه ورکړه لاش که مو د خاورو خړ مقر له غاړه ورکړه یادونه مو ژوندي دي محفلونه پرې راڼه دي او دا ژوند لکه شبنم د ګل پر مخ یوه شیبه دی دا ژوند لکه شبنم د ګل پر مخ یوه شیبه دی جانان ورباندې پوی و څه یادونه یې خواږه دي او کمکی چینار ځواني د جانانه نظرانه کړه څنګه کمکی چینار ځواني د جانانه نظرانه کړه ایثار او قربانۍ ته سنګرونه میلمانه دي او احساس یې د فطرته له غیرته درس اخیستی څنګه احساس یې د فطرته له غیرته درس اخیستی د داسې شازلمومو دنګ دنګرونه قربانه دي او حنیفه قضاوت نور لستونکو ته ورپرېږده حنیفه قضاوت نور لستونکو ته ورپرېږده حنیفه قضاوت نور لستونکو ته ورپرېږده او د سپین قانون لپاره لوړ فکرونه نظرانه دي ډېره مننه استاد تاسو نه هم ډېره مننه چې له ګڼو بوختیاو سره زموږ خپرونې ته حاضر شو یو وخت مو راکړ کورمدان د کونړ ملي راډیو ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو د هنري لفظونو دا خپرونه مو همدومره وه یو ځل بیا چې زه شوکت اعتمادي ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې ټول په پاک رب سپارم پاک الله مو مان